زور کا چې ژوندی پاتې نشي کړی زور کا زور پاتې نه پاتې نشي کړی ارمانونه بشل خاورې امیدونه په سلګو ثابت یې وتی که نه؟ او ثابت یې وتی راځه اوس چې کاغذونه راوړو راځه هله پروردګاره دا څه وصیي نه پروردګاره په ډېر غټ امتحان کې دی اچولی ما ارمانونه راځه سترګې راوړه شمشمله کاغذونه راوړه بله دغلته ولګه دغلته دا دې خوا کړه راول دا خوا کړه دا بل دا بس ټیک شو دا اوکې شو وشو څه وختونه پاتې شوي نه دي او که نه یو کار رانه پاتې شوی دی په ده پسې اوس دا ماشومي نمبر دی تا سړی وخت مخله په یو ټایم دوه مړي صبر وکړه هغې ته لږ صبر وکړه اوس چې پولیس راشي نو څه به ورته وایو چې دی غوټ اټیک شو دی نو دا ماشومه ولې صبر وکړه ته ما ته اوس غوږ کېده زه پوهېږم هغې نه اوس دا ټایم نه دی راځه زه پوهېږم ثبوت مې ټاو که د سړي دی ګوتې ته نو دا ګوته دا پرده راوالې شابه په دې وله پاکه زه شابه ملګرو تاسو به هم د دې خبرې انتظار کوئ چې د دې سړي سره یې ولې دومره زیاتې وکړو لږ انتظار نور وکئ اخلو یو وړه شاندمه په ټوله قصه باندې به تاسو په خپله پوه شئ د ښه معیاري خوراکونو دپاره تاسو سوات KPK رسټورنټ ته یو پیرې ضرور وزټ وکئ بهترین خوراکونه خوش اخلاق عمله بهترین لوکیشن د سوات یخې اوبو انتظار صرف او صرف ستاسو او ستاسو د میلمنو پته یاد ساتئ سوات خوازخیله د ګیمن پل سره نږدې سوات KPK رسټورنټ دولت هغه لانجې څه قصه وکړه یار خو مړه آسان چلو خو موږ په چل نه پوهېدو هغه خویندې مې ټولې راغونډې کړې او ما ورته ویلي پیسې مه غواړئ عمره به دله ولګومه عمرې له لاړ شئ نو هغوی هم پې ښه خوشحاله رالې وي څه راله مه راکوه خو عمره راله ولګوه نو بس د عمرې والا سره مې ورله خبره وکړه بله اوس به انشاءالله عمرې له لاړ شي او ګوتې متې راته ولګولې ځان مې د قصې نه دمه کوم مړه لکه ډېر زبردست یار ډېر د غیرت کار دی وکړه یار خو ستا خو هم زه قصه روانه وکړم د هغې دې چل وکړو نوروايي ته دلته د خیال دی تا ته مایي چې دا شی د پوندو پورې قمقل دی نو تا ما ته وایي چې نه دا ډېر هوښیار دی ته وګوره رواجونه یې راپسې ګران کړه اوس د حصې په ځای خویندو ته د عمرې ټکټونه په دې ځان خلاص کو اوس په عمرې رالېږي ما خو داسې کار وکړو چې په ما پسې زما خورې راله وایي ماله زموږ د مورې څه راکړه ما ورته چې ته زما خورې که زما خور به زما نه څه غواړي ناخورو ته مې وې ما یې خپله موریانې زموږ کره راولېږئ زه پوه شه او هغه پوه شه نو هغو مې دغه شانې رخصت کړه او خپلو میندو ته یې وې چې اوس ماښام ډوډۍ ته ناست یم او ترکاري خورم خو چې په دې دروازې مې نظر شو که نه دا درې واړه خویندې مې رادننه شوې چې زر مې په لیټ ده شو که مې دا ترکاري څوک داسې پخوي او سترګې مې راویستې چې خویندې مې کاته چې هغوی ویل چې لکه سړی خوښار دی چې بس هغه ډوډۍ اوسه په اول چل خو لکه چل مې دو ته راښ کړی و چې ما ته پته وه چې دا هغه رالیږلي ایسې له دو به زما نه اوس ایسه غواړي نور خو ته پوهېږې که نه ته خو نه پوهېږې ما تا ته وایي چې ته د پوندو پورې قمقلې زما تجربې ته ګوره صرف چې ډوډۍ مې وخوړه او چې مې پسې وڅښو او په دو باندې چې مې بس تو وې بهی جانه او موږ خو راغلي یو او داسې لکه زموږ هغه هلکان وي چې لکه دا ماما نه ایسه والو که نه نو ما ورته وې ما یې داسې کار دی سترګې مې راویستې او برندې مې کړې صرف وینې تې داسې دي نور د کاره چې ما یې هغوی چې لکه خورې مې ما یا به مالی او یا به دا احسان
نه به مې په دې طرف راځئ نه به په طرف درځم که عیسی علی نو ستاسو دپاره چې دی زما دروازې بندې دي زه ستاسو نه رور یم نه ابۍ بابا راوړی یم او نه مې یی هغه وویل چې نه روره او ښځې خو ډېرې ړسواندې دي که نه ډېرې زیاتې ړسواندې دي نو هغو په ما راوسېدو چې زموږ خو دغه یو رور دی او چې دغې سره موږ دی په کور بند کې سبا غم خادي مړی نشته نو دا به څه کېږي هغو داسې کار وکړو چې وروره موږ ستا نه حصې نه غواړو زموږ ته پکار یې ما ورته آفرین چې غرب شو په سوات کې فکر شورونوال ته مې ټلیفون وکړو او د پلیټر چې دی اډر مې وکړو او فول پلیټر چې دی په 7000 روپۍ ولا راغی او مې پرې وغوښت ما یې خرچه وکړئ ما ستا ضرور یې ما ټیم راتلی شي بس د خیره سره لاړې او چې کور ته لاړې نو تا ته خو پته ده د خلکو ډېر جیدادونه یي زموږ خو طرف یو 56 جریب ځمکه ده که نه زموږ خو دونه جیداد نشته نو ما ورسره دا لوبه وکړه نو دا تقه مقل په دې چې ما ته دې ته د عمرې ټیکټونه ولګول ساده سړي عمرې به وکړي او چې دی نو تاوان ستا وشو زشانه بني ادمه تا خو تصفه چل ول په غصو په قار باندې ځان خلاص کو خو دا مرحلې موږ ته هم پرتې دي الله دې خیر کړي چې زموږ سره به څه کېږي روغ انسان درته ښکاري نه زمانه چلونه زده کوي که نه لور خور چې دی هغه په یو چرګوړي دوکه کېږي د عیسو باسونه ورته مه کوئ او چې کله وایي عیسه راکوئ نو سترګې پې زما په شان سرې کوئ نو کار به وکېږي الحمدلله نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زما پسند زما سره دا بچي ناست دي او نن ما د خپل ژوند یو غټه فیصله کړې ده چې ډېر مې داسې ولیدل چې د پلار د مرګ نه پس هغه خواږه د یو بل ګریوان ته لاس واچوي هسې نه چې تاسو د یو بل د وینو قاتلان جوړ شئ ما نن دا فیصله کړې ده چې زه ستاسو ځمکه تاسو ته جدا کوم بالکل دادا تاسو ښه خبره وکړه ستاسو فیصله ټیک ده زمونږ دا ویش چې وشي ولې زما هم بچي شو دي سبا به دی هلک هم واده کړی نو زمونږ د دواړو وروڼو دا ویش چې وشي نو دا خبره به پاکه شي تاسو مهرباني وکئ دا جایداد په منځ باندې نیم کوئ جو نیم د دا او نیم زما که څنګه نور وایده بالکل چې رحمانه دا تا څه قسم خبره وکړه یوازې تو او نور واحد زما بچي دا ماشومه چې ده ولې دا د ګټې نه پیدا ده دا زما لور نه ده په دې جیداد کې ټیک ټاک ته دې حصه ده ستاسو سره او دا به زه ورکوم ولې دادا تاسو زموږ د معاشرې نه خبر په دې معاشره کې چا خور لور له حصه ورکړې ده په دې معاشره کې څوک خور لور ته حق نه ورکوي چې موږ به پکې دې درېیمګړي ته حصه ورکوو بس چې بله خبره ونه کوي زه د خپل الله حکم منم زه معاشرې ته نه ګورم زه به دې خپل لور له خامخا په دې جهداد کې حصه ورکوم دا زما فیصله ده په قبر کې به سزا زه خورم او په مال باندې به زما تاسو مزې کوئ بس دادا بس ستا خبرې مونږ واورېدې چې ستا دا فیصله ده که نه نو بیا زما فیصله هم واوره مونږ ستا دې خبرې ته تیار نه یو ستا څنګه خوښه ده لکه ته څه وایې ورته دې کوس چې څنګه ته وې دغه شي زما خوښه ده غلی شئ تاسو زما پلاران نه زه ستاسو پلار یم او څه فیصله چې زه کوم دا اختیار ما سره دی زه چې څه فیصله کوم دا به منئ او که نه منئ تاسو تلی شئ زما خبره مو واوره دادا بس دا وخت د دې خبرون دی راځه لکه راځئ چې ځو پروردګاره په دې معاشره کې لور چاله هم ورنه کړي ولې چې خپل وروڼه هم نشي برداشت کولی د خور په حصه باندې د خور سرو وینو ته ناست دي پاپا زما جیداد نه دی پکار زما خپل نونه پکار دی آفرین بچیا آفرین دا خو ستا مینه ده چې په خپلو وروڼو باندې دونه خوږېږي خو هغه تا نه برداشت کوي هغوی سیب او سیب ستا جیداد ته غلی دي جیداد ته زور کا چې ژوندی پاتې نشي کولی زور کا اوس وایه نو روایده منې او که نه واقعي ډېر ښه پلان دې جوړ کړی و
او په دغه پلان کې موږ کامیاب شو. نور خو پوه یې که نه اوس په لږ ساعت کې پولیس راشي نو څه به ورته وایو؟ او پوه یم، هماغه زړه خبره به ورته کوو که نه چې هارټ اټیک شوی دی. موږ دې څه خبر یو چې څه ټیم او د څه د وجې شوی دی. هارټ اټیک شوی دی. ولې هلکه داسې راته ښکاري چې تم کسو هارټ اټیک شوی. اوس په ته هم هارټ اټیک شي خو لږ شاته وګوره. تاسو خو زه وجلی ما خو الله پاک نه وجلم. د دې ماشومې د پیسې دپاره تاسو زما دپاره دومره غټ یو ګیم جوړ کړم. بدبختونه زما دا فیصله ده چې زه تاسو د خپل جیداد نه حق کوم. ځئ نافرمانو وځئ ځئ. ارمانونه 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 بشل خاورې امیدونه سلګود د وصال تمبه بندي